بسم الله الرحمن الرحیم. صد پند لقمان بصاحب زاده ذو الاحترام والتکریم. اول آنکه ای جان پدر خدای عز و جل را بشناس و هرچه از پند و نصیحت گویی نخست خود بر آن کار کن، سخن به انداز خویش گویی. قدر مردم بدان، حق همه کس را بشناس، راز خود نگه دار. یار را وقت سختی بیازمایی، دوست را بسود و زیان امتحان کن. از مردم ابله و نادان بگریز. دا اصل نصیحتونه دي د لقمان حکیم صاحب خپل بچی ته چې چشتن د عزت و د احترام ده. اصل پنما او په دغ شعر ختم شوی دو: شاد گرداری درون خسترا، باز یابی جنت دربسترا. به دغه نه بعد د سه شعرینا و بیا قطعه در دعا و تاریخ وفات مصنف. دا درې شینا دغه د فرید الدین عطار صاحب یو شاګرد دا اغور لیکلی دی ور اضافه کړی دی کنه. او د اصل نصیحتینه چې دی د لقمان حکیم صاحب دا غیا ډېر د عقل او د فائدې نصیحتینه دی د دنیا او د آخرت ته پورا چې سړی عمل وکړو. نو دغه اصل نصیحتې چونکه دغه نصیحتینه دی پند نامه هغه یا نصیحتینه دی، نو خپل شی د مناسبت سره چې مسلمانانو ته نفع او فائدہ دو پشه، لہذا ورسته بیا چا دغه د لقمان حکیم صاحب نصیحتینه یا پندنامه سے شامل کړي دي. ورسته از د اصل نصیحتینه دي که تاسو نمبر ورکایې یا ویری دي. اول آنکه اول آغا دا چې ای جان پدر، ای روح د پلور روح سیکوی زایی وی کنه، چې زایی خشولوی پلور یا خشولوی، چې زایی خفاوی پلور یا خفاوی. خدا خدا ته چې لقمان حکیم صاحب یو داسې شخصیت تر شو ده، یعنی ولی خو خامخا وو دا چې هر نبی چې وي هغه ولی یاوي، خو په داسې شک ته چې دای نبی وو کنو. خو د عقل و د ایشیوري خبرې د مشاعره دي. د حکیم ځکه ورته وایي چې خبرې د حکمت نه ډکې وي. اول یې دغه خبره خپل بچی ته وکړه چې ای روح د پلور زړګیا، خدای عز و جل، خدای چې لوی د شان د دلرا بشناس و پیژنا، الله تعالی لرا و پیژنا. و د الله تعالی پیژنګلې چې دو هغه ته معرفت وی علم معرفت. الله تعالی پیژنګلې و معرفت د تصوف په لاره شي آسان وی چې یو کامل ولی الله ته سړی زون ور حواله کی د شریعت مطابق پیر چوي او د هغه نسړی وظیفه واخلي او د هغه مطابق دای گزاران کوي واغه ذکر فکر د الله تعالی کوي. نو په دغه شی بیا د برکات چې د سړی ته الله پاک د خپل صفات معرفت ور نصیب کو. میشته سه به پښتې ژبه شی وی چې د برخه چشتان ده او دغه وجه داوی چې د الله پاک پیژندلوي، یعنی د الله پاک کوم صفات وی صفاتینو مینا هغه پیژنګلې د تناسب شوی. او هرچه از پند و نصیحت گویی، د دوام نصیحت شریشه، هر هغه چې پند و نصیحت، پند معطوف علیه و نصیحت معطوف ته، معطوف چې هر کله د معطوف علیه معنا ولري بیا دغه توی عطف تفسیر لفظی نه دواوی و معنی واوی.
هر کله چې نصیحت زخه ته ویایې ګویی ویایې چې څه نصیحت کوې په ژبه نخست اول ښه بندې به پیش کوي خود خپله برآن په هغې باندې کار کن عمل وکړه خپل نصیحت چې ته کوې اول خپله په هغې باندې عمل وکړه دا دویم نصیحت شه د بل دریم نصیحت سخن به اندازه خویش گویی سخن خبره به اندازه خویش په خپله اندازې سره گویی ویایا خبره په خپل اندازې سره کوه یعنی چې ته وړیکه یې بیا وړیکې خبره کوه چې مشر وی بیا د مشرونه غوندې خبره کوه قدر مردم قدر د خلق بدان وپېژنه یعنی خلق قدر وپېژنه خلق شه سیک د تو پلور وي سیک د میر وي سیک د خوایندې وي سیک د ورینه وي د هر چا خپل خپل قدر ده د شي دوستون وي بیا داسې نه چې دوستون ته د میر پلور نه زیات تر ګرون کې ته دا بیا خبره الټا شله نن سبا به ډېر خلک دغسې کوي چې ملګری دته د پلور نه ورخویږ وي دا خبره ته ونیدو هر چا قدر یې پېژنه خپل انداز مطابق حق همه د حق ته وی کسره وکړي دا همه کس ته پوره مضاف ده حق همه کس را بشناس حق د هر چا همه کس هر چا بشناس وپېژنه یعنی پلور دی چې دا د خپل حق ده د میر چې دا هغې خپل حق ده د ورینه خپل حق ده د ملګري خپل حق ده کلیوال خپل حق ده بیا داسې پروشه د وطن خلک خپل حق ده بیا دغه شی تو نه به مشر وي استوز دی وي عمر شه د نه مشر وي دغه خپل حق ده تو نه وړیکی هغې خپل حق ده وړیکی د نه هغه به ژړوې ځوروې به نه هغې باندې به شفقت کوې خوږه خبره ورته کوې ستر هغې ته عزت چې حکم درته وکړو ای منه کیم شي نه د منې کو مه کوه راز خود نگهدار دا گوشی نصیحت شه راز اخپل نگهدار حفاظت سے سوتا نگهدار حفاظت سے سوتا یعنی راز خبره پټه سوتا بیا صحیح دو کنه راز خود را نگهدار راز خپل پټ سوتا یار را یور لرا وقت سختی په وخت د سختی شه بے ازمایی وزمیا یعنی تو ملګری چې دی اچھا په تو سختی روشي بیا ایک ټیم شه او وزمیا بیا به تو ته انداز لګي چې تو سختی ټیم شه د ملګری تو سره اخلاص کوي کنه کوي تو په چار ارسی کنه ارسی دوست را بسود و زیان امتحان کن دوست لرا پسود سود فائدې ته وي و زیان نقصان ته دوست په فائدې و په نقصان باندې امتحان کوا کسایه از مردم د خلق زخه ابله و نادان از مردم دا موصوف مردم موصوف ابله معطوف علیه و نادان معطوف داغه عطف تفسیر ده دا عطف تفسیر یې صفت شده مردم معنی داشلا چې د کماکل خلق نه بگریز دونگا کماکلون تماور نرده کرده چاوی چه ده کماکل نلیا لره ولیا غله دوست زیرک و دانا گزین در کار خیر جد و جهد نمایی بر زنان اعتماد مکن تدبیرها بمردم مصلح و دانا کن سخن بحجت گویی جوانی را غنیمت دان بهنگام جوانی کار دو جهانی راست کن یاران و دوستان را عزیز دار با دوست و دشمن آبرو کشاده دار مادر و پدر را
غنیمت دان. استاد را بهتر از پدر شمر. دوست زیرک و دانا. زیرک و دانا یوه معنا ده، د عطف تفسیر ده. ایشیور دوست ایشیور و دانا غورکا گزین منتخب کا. غورکا در کار خیر جد و جهد نمایی. په نیک کور شه. کار خیر نیک کور. جد و جهد نمایی کوشش ظاهره وا، کوشش کوا. بر زنان په زنانا باندې یعنی په ښځه اعتماد مکن، اعتماد مکوا. ویلې چې ښځینه عقل یا کم ده د سړي نه و دین یا کم ده د سړي نه. عقل یې ځکه کم ده چې د یو سړي ګواهي په مقابله شه دوی ښځینه بطور ګواه په چار کېږي. چې که چېرې یو زوی شه سړی نه میلاوی د یوې واقعې ګواه و زنانه وی به زنانه یوه نه وي کافي اوې دوې وي. و دین یې داسې کمزوره ده چې په میاشتې شه درې نونسه لاسې ورځې راسه دی د لمونځه اودس نه یغوي ده. محرومې وي نه یې شي کولی د زنانه بیماري د وجې نه. تدبیر ها یعنی تدبیری نه. با مردم مصلح و دانا د سړي نیک و ایشیور سره کوا. تدبیر مشوره چې یوه چار وي هغې چارې ته ته مختلفې پهلوګانې باندې غږېږې چې دا چار چې داسې وشي داسې وشي داسې وشي به وښایي، چې څرنګه وشي به وښایي، چې کله وشي به وښایي. دا باندې مصلح سړی چې هغه په نقصان و په فایده باندې پیږي وی شیور وي. د داسې سړي سره تدبیر کوه. سخن به حجت گویی. سخن خبره ته وایي، حجت دلیل گویی ویا. خبره په حجت سره کوه، یعنی خبره چې کوې اتو خبره چې به څوک متوله نشي داسې یې کوه چې په حجت سره یې چې صحیح خبره یې. جوانی را غنیمت دان. ځواني لره غنیمت وګڼه. د ځواني نن الله پاک دیر دو ځواني یې چې کومې عبادتي نه کېدلی شي هغه تا کمایي مه ورکوه په ځواني یې شی. ولې چې ځواني تل نه وي، چې کله بوډا شي بیا هغه د ځواني عبادتي نه ته نه شي کولی. لکه ځواني یې شی هغه د ویلوړي ته روې جهاد د جهاد منډې ترډې سختي یې لوږې چې څومره ځوان برداشت کوی شي وړیکي و بوډاګون یې نشي برداشت کوی. پښې مزلې وي پښې. داسې که حج شریف شو نو دا هغه د ځواني یغه دی عبادات دی. حج شریف شه ستړي یې ډېری. نو ځواني چې دوی چې دا غنیمت وګڼه دا په غفلت چې مه تېروه. بېدور استېږه چې نیک عمل د نه پوتې نه شي و سستي مه کوه. بلې چې زیړ شي به خو سستي خپله د نه کېږي. به هنگام جوانی. هنگام وخت ته وایي. په وخت د ځواني شه کار دو جهانی. کور د دواړې جهانې راست کن سیخ کا. په ځواني شه کور د دواړې جهانې سیخ کا یعنی د دنیا و د آخرت. دنیا شه ځواني په ټیم شه داسې کور وکړه چې دنیا لحاظ سره تو ته نفعی و آخرت لحاظ سره ته نفعی. راست کن سیخ کا. یاران و دوستان را. یاران و دوستان عزیز دار دغه عزیز لره عزتمند لره ځان ته نږدې لره. با دوست و دشمن آبرو کشاده دار. دوست و دشمن سره مخ ریڼ لره کشاده. مخ کلاو په کلاو ته دیو سره میلاویږه. دغه ضد ده ګره ټنډه.
ګره ډنډول ته سیک نور نږدې کېږي که نه و چې ویال مخ یې هغه دینه که دشمن سره میلاویږي یا ویال مخ او که د دوست سره میلاویږي یا ویال مخ دغه خوش اخلاقی ده ټولې اخلاق دي مادر و پدر را غنیمت دان مادر میر ته وایي پدر پلور میر و پلور لره غنیمت وګڼه استاد را بهتر از پدر شمر استوز لره د پلور نه بهتر وګڼه